د کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټې پخوانی مشر څه ویلي؟ سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د مطلب له شریکېدو مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټې پخوانی مشر ویلي زموږ بیټسمنان اوس هم په 21 او 23 اوسط سره لوبه کوي. که چېرته موږ دا د مخالفو لوبډلو سره پرتله کړو نو ډېر کم دی. هغوی هر یو له 40 پورته اوسط لري، نو زموږ لپاره ډېره سخته ده چې یو دم د اسټرالیا ماته کړو. که حساب ته یې واړو نو دا ستر حقیقت دی او سترګې ترې نشو پټولی. رحمت شاه تر ټولو ډېر 15 ایوریج، حشمت 40، نجیب له 10 زیات دی، نبی 28 اوس هم کم دی. ځکه وایي چې موږ نشو کولی سترې لوبډلې ماتې کړو. د اسټرالیا وارنر، فینچ، سمیت، خواجه، شان مارش یعنی اوس هم په مشکله چانس ورکوي. دا ټول له 40 ډېر اوسط لري. همداسې هند وګورئ، انګلستان او نیوزیلینډ وګورئ. اوس هم که څوک وایي تجربه او هغه او دغه، نو په 100 لوبو کې چې یو څوک خپل اوسط جوړ نه کړي له دې وروسته نور هم خرابېږي. د دې مثال داسې دی لکه چې یو څوک د پوهنتون په 4م سمسټرو کې کمې نمرې یوسي او بیا وایي چې په دې آخري 2 سمسټرو کې خپلې نمرې ښې کوم، چې هغه ناممکنه ده. دا نه زموږ لومړنی نړیوال جام دی او نه آخري. راځئ زموږ ملاتړ شي او هغه ځوانانو غږ پورته کړو چې د لوبډلې راتلونکي دي او په راتلونکي کې نړیوالو ته وښایو چې موږ هم د کار سړي لرو. مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه وکتله. د لا نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.